د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي اوس د امریکا او اروپا په خاوره د برید امکان ډیر دی. احمد مسعود ویلي امریکا او اروپا ته خطر زنګ وهل شوی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ویل له هیواده د امریکا له وتلو سره په رامنځته شوي خلا کې ترهګري په ډیریدو ده او د دې احتمال شته چې افراطیان پر امریکا او اروپا د برید هڅه وکړي. د مسعود مرکه له بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل سره د دوشنبې په ورځ د سور په 10 خپره شوه. نوموړي په دې خبرو کې زیاته کړه اوس د امریکا او اروپا پر خاوره د برید احتمال ډیر دی. دا مهمه نه ده چې که دا د وخت خبره ده. د هغه په وینا همغه سخته سیالي چې د سپټمبر د 11 په پیښه کې لیدل شوې وه اوس هم د ترهګرو ډلو ترمنځ شتون لري. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خلک د مایوسۍ او د پرېښودو احساس کوي او دا چې دوی د وحشي رژیم په وړاندې پرېښودل شوي چې په سیستماتیک ډول دوی له اساسي حقونو څخه محروموي. د هغه په وینا بهرنیو ځواکونو چې کلونه یې د ډیموکراسي د اړتیا په اړه تبلیغات کول، خلک یې د داسې رژیم په لاس کې پرېښودل چې ښوونځي ته د نجونو د تګ مخه نیسي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.